زه د 1895 کال بس اخر به و چې زه زموږ په کور د امریکایي اشغالګرو د داخلي ځانګړي ځواکونو لخوا چاپه ووهل شوه. نو بیا یې زموږ د چاپې په مهال زه او زما ورور ځان سره انتقال کړو او د یو څو کلیوالو په شمول. نو زه په خپل کور کې ونیولم. بیا لومړی د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته یوړو چې 3 ورځې هلته وو. هغلته لومړی تحقیق جریان هملته پیل شو. 3 ورځې وروسته بیا موږ یې د ننګرهار استخباراتو ریاست ته وسپارلو چې یو میاشت به موږ هلته وخت تېر کړی او د هغې تحقیق پروسه چې کله نهایي شوله د هغې ځای بیا موږ را انتقال کړو پل چرخي محبس ته. نو بیا موږ وروسته محکمو سلسله شروع شوه چې ماته په لومړۍ محکمه کې چې کله محکمې ته زه حاضر شوم نو څارنوال ماته محکمې په تالار کې چې خپله صورتدعویه وړاندې کړه. بیا وکیل مدافع راجوګ شو، هغه خپلې خبرې وکړې. نو ډیره چې ماته جالبه ده او سخته ده په دغه ورځ په دغه وخت کې هغه نو چې قاضي کله ماته وی چې بچی تا څو کاله عمر دی؟ ما ورته چې ما عمر 23 کاله دی. بیا راته وی چې تا 23 کاله عمر شو قید شو. نو ما لپاره ډیره سخته او ترخه خاطره چې هغه همدغه وه چې ماته د خپل عمر قدر ته قید راکړو. زه چې نیول کېدم هغه ما د واده 3مه میاشت به وه یا 2مه 3مه پوره نه وه. نو زه په دغه حالت کې ولیم چې په خپل کور کې هغه وخت چې دو د مونږ کور د ګیټ را انفجار کې او کور ته راننوته نو دو سره په کاغذ زما نوم لیکل شوی و. نو کله چې ما د ژبه هغه اسنادونه دو ولید تذکره او کارتونه نو بیا دو په مخابره کې غږ وکړ چې موږ خپل هدف ته ورسېدو. نو بیا ما ته چې ډېره دردوونکې و هغه وخت چې ماشومانو ژړل دو هغه د کور او د مور پلار مخکې په موږ وارونه کول. نو ما چې ډېر دردوي او نه مې هېرېږي هغه صحنه ده چې زه د خپلې مور مخکې ووهلم او وډبولم. بیا د کوره راویستم او مور مې چغې والې چې زوی مې مه وړئ. د واده 2مه میاشت ده. زما دپاره دا ډېر دردوونکې وه. بیا ما سره ما ورور زندان ته یوړو په داسې حال کې چې هغه پرته زما د ورورۍ بل جرم نه لرلو. یوازې په دې جرم را سره زندان ته یوړو چې ما ورور